د بلخ ولایت مقام د لوزمدید او د کارونو د لا خوالي په موخه شیخ مولوي ابوبکر شریفي د بلخ ولایت د پاسپورت نوی مدیر وټاکل شو چې د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس لوري د دې ریاست ټولو مامورینو او کارکونکو ته ور وپیژندل شو چې پر مهال د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس او د پاسپورت مدیریت پخوانی مدیر هم شتون درلود. په پیل کې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس ویل ټول په یو اسلامي او واحد نظام کې ژوند او خدمت کوو. د اسلامي امارت د ټول سب ترمنځ یووالی او اتفاق دی. مسؤلین د خپلو مشرانو اطاعت او پیروي کوي، نو تغییر او تبدیلی د نظام یو اصلیات کړ. زیاته کړه چې ټول کارکونکي باید له نوي ټاکل شوي مدیر سره په ښه ډول د دې ځورېدلي ولس ته خدمت وکړي او کارونو ته لا پرمختګ ورکړي. وروسته د بلخ ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس لومړی د حمایوي کنډک پخوانی قومندان شیخ مولوي ابوبکر شریفي د ښې تجربې خاوند یاد کړ او همدارنګه د بلخ ولایت د پاسپورت نوي مدیریت لپاره د ټاکل کېدو حکم ولوست چې وروسته د ورغلو مسؤلینو له لوري د مسؤلیت پر چوکۍ کېنول شو. د بلخ ولایت د پاسپورت نوي مدیر د پیژندنې په مراسمو کې پخوانی مدیر لومړی د اسلامي امارت د پالیسۍ اړوند بشپړ معلومات وړاندې کړل چې په خبره د اسلامي امارت بریالیتوب په همدې کې دی چې تغییر او تبدیل کې هیڅ څوک خبره نه کوي او د مشرانو اطاعت کوي. د دې ترڅنګ له ټولو کارکونکو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي ټاکل شوي مدیر سره د کارونو د پرمختګ په موخه هر ډول همکاري وکړي.